محترمانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې امید چې تاسې به روغ او جوړ وئ. درنو لیدونکو په دې خپرونه کې مونږ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د کابل لاین مجاهد څلورلارې ته څیرمه یو نامتو پلي خرڅوونکي ته راغلي یو. دلته ډېر زیات خلک راغلي دي او د دغه ځایه پلي اخلي او د دغه ځای د کاروباریانو سره به هم خبرې وکړو دا چې په ټول ښار کې دلته ولې راځي او کیسه څه ده له دغو خلکو نه به یې واورو. سلام ستړي مه شئ په سر کې تاسې نوم راته واخلئ. وعلیکم السلام، نوم مې امیدالله عیسی خیل د پکتیا ولایت اوسېدونکی. ډېره مننه. تاسې موږ ولیدئ چې دلته مو دغه پلویو ته راغلي وئ او پلي مو اخیستل. که راته ووایاست مخکې دې له دغه ځای نه پلي اخیستې؟ بلې اوس صاحب کله کله دې پلویو ته راځو، ډېر ښه پلي دي، کیفیت یې جوړ ده او ارزانه هم تمامېږي. ښه، ډېر ښه. او پخوا مثلا کله پلي وړي او څومره اندازه پلي هر وخت ترې وړې؟ کیلو، 1.5 کیلو، 2 کیلو، زیات مو نه دي وړي، خو دکاندارانو ته هم کله کله وړو. نو ډېر ښه پلي دي او ډېر جوړ دي، ډېر زحمت پکې باسي او هر څوک چې اخلي باید دې ځای ته راسي تر څو ارزانه هم تمام سي او کیفیت یې هم ښه دي او ښه شی ویسي. ډېر خیر. یو بل تن سره به هم خبرې وکړو. تاسې هم ستړي مه سئ، نوم راته واخلئ. خیر اوسې، مننه. اتل صاحب ژوندی اوسې. راز محمد عابد یم د احمد ابا ولسوالۍ څخه. عابد صاحب که تاسې راته ووایئ تاسې دلته راغلي وئ او نن ورځ د نورو خلکو په رقم ته تاسې هم دلته پلي اخیستل کله چې موږ تر اوسه عکاسي کوله، نو دا پلي څنګه پلي دي؟ تاسې راځئ او اخلئ. دا پلي خو ماشاءالله ډېر ښه پلي دي. مخکې به موږ دا پلي له هغه نه راوړل، یا جلال آباد نه یا چراسیانه. اوس د پکتیا ولایت کې دا پلي شتون لري. موږ دوکان ته تر وړو همیشه 3 منه 4 منه دا پلي تر وړو، خو ډېر زیات وځي. او داسې مثلا دوکان ته چې وړئ هغه د خلکو خوښه له دغو پلویو نه څنګه ده؟ یعنې زیات یې درنه هغوی اخلي؟ او خلک ډېر تر خوښ دي او ډېر ښه پلي دي، پاخه پلي دي، خلک ډېر اخلي. او خوښ او یعنې دغه پلي پخوا تاسې یاده کړه چې نورو ولایتونو نه راتلل، کیدای شي یو ښه والی دغه یې چې دلته په ګردیز کې پیدا کړي. او دا یې ښه والی مخکې به مقصد چراسیات او جلال آباد اوس خلکو به راوړل که نه، اوس پکتیا کې پیدا کېږي، ښه ډېر دي ماشاءالله پیدا کېږي. او دا ډول پلي په ګردیز ښار کې په نورو ساحو کې هم د پخېږي او که نه؟ یاره نورو ساحو کې به نه پخېږي، دغه یو ځای پخېږي دغلته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه، خوشحاله. درنو لیدونکو موږ به اوس د دغه پلویو د پخوونکو سره هم خبرې وکړو چې دوی څه راته وایي. صحت دې څنګه ده؟ شکر د الله فضل ده. کاروبار څنګه ده؟ شکر الحمدلله ښه ده. ډېر ښه. څومره وخت کېږي پلي خرڅوې؟ دا خو زمونږ تقریبا 2 کاله وشو چې راغلي یو او دغلته کاروبار هم شروع کړی دی، الحمدلله ښه ده. دا خام پلي له کوم ځایه راوړئ؟ خام پلي دا ښه پلي چې دي دا د هند نه راځي. استاد خام راځي کابل کې یو تجار دی، هغې راوړي بیا یې مونږ ته راکوي. خام یې مونږ اخلو بیا دلته پخوو. څنګه ده د اخیستونکو مینه څنګه ده؟ یعنې ډېر درنه اخلي که کم یې درنه اخلي؟ ښه شکر دی، بس ګزاره کېږي، ټکه چان دی یاره، غریبي مو روانه ده. شکر. د پلویو په ډولونو باندې که راته وغږېږي څومره ډولونه پلي شتون لري؟ تاسې یاده کړه چې موږ دا د هند هېواد نه راوړو، د نورو ځایو کې مونږ سره پاکستاني پلي هم شته دی، وطني هم شته دی، د هلمند او د ننګرهار او دغه پلي دي که نه. نو ښه پلي چې کوم دي دلته چې یعنې مشتریان لري نو هغه هندي پلي دي چې ښه خرڅېږي او خوند هم ښه لري او پوچ او دغه نه لري، صفا دي. کور دې ودان که راته ووایې دغه پېژندګلوي څنګه کېږي؟ مثلا موږ هلمندي پلي او هندي پلي او دغه د افغانستان د نورو ولایتو دا څنګه سره پېژندلی سو؟ هغه خو دومره مشکل نه لري، خو چې لږ یو څه ولري چې پلو باندې پوه شي. اوس اکثره خلک دي چې وطني پلي راوړي وي، هغې کې په لاس باندې یو دانه جام کړی وي، هغې ته د هندي نوم ورکوي، خو هغه شی مونږ نه کوو ځکه چې هغه بیل معلومیږي وطني او هندي ډېر فرق کوي. ډېره مننه، خوشحاله. نو په هغې کې پوچ هم راځي، خاورې خړ هم وي، دغه هندي پلي ډېر پاک وي، صفا وي. دا هغلته په ماشین باندې وینځي او بیرته وچېږي او صفا راوځي که نه. نو په دې خاطر خلک یې هم ښه خوښوي او خوند هم مزه یې هم ښه.
چې اکثره پکتیا کې یخ ډیر ده او دا پلی چې دي ګرم دي او د ژمي سیزن کې دا پلی ډیر ښه وځي بیا بل خصوصا دغه پلی چې دي د هندي پلی ډیر ښه پلی دي او ښه پخوي او ښه خوند هم لري او انشاءالله وجود دپاره هم مغزو دپاره هم ښه کار کوي او ښه پلی دي د دې په خاطر موږ ځکه راځو او دلته اکثر همیشه راځو ممپلي اخلو بنډار سره یا دوست سره کور کې هم دا پلی خورو ښه خوند ترې اخلو قدرمنو لیدونکو د دغه پلی پخوونکو سره بیا هم خبرې کوو یو بل تن هم دلته زما په څنګ کې ولاړ دی ستړی مه شې جوړ په خیر په سر کې دې نوم راته واخله زه جان محمد یم له کونړ ولایت د کونړ ولایت نه راغلی جان محمد ورور څنګه ده د پلیو کاروبار او بازار دی الله ډېر ښه دی شکر الحمدلله د اخیستونکو کچه په څه ډول دی څومره کسان دلته موږ چې وینو ماشاءالله ښه دي ډېر خلک راغلي دی ستاسې د پلیو والله ډېر ورځ ډېر خلک راځي تاسې کوم پلی کې انتخابوئ چې دلته یې پخوئ موږ انجیل ته پخوو وطني د جلال آباد نه راوړو د ګرنو نه د ولایتونو دغه نه راوړو د صالحو ته پخوو په مرکز ګردیز کې ستاسو پلی ډېر مشهور سوي دي او د ډېرو خلکو پام یې ځان ته رااړولی نو ستا په نظر کیسه څه شی ده راز په څه شی کې راځه چې موږ دوکانو کو صفا شی راوړو راځه چې خلک هند نه پد راوړو نور ملاوټ کې موږ صفا شی ملاوټ کې بالکل نه کوو